Salam dear students, welcome again. This is EA, Easy English and Pashto program, and today is A-17th lesson, and we are going to talk about the remaining part of the grammar that we have started. The series has reached to the compound complex sentence. Let's start compound complex sentence. The meaning of compound complex sentence is murakaba muallaqa jumla. موږ ملګرو تیر ځل په تیر ساعتونو کې موږ د ګرامر برخه دې ته رسولې تر څو سنټنس په اړه بحث وکړو. دغه سنټنس بحث داسې شو چې د جوړښت له مخې، د معنا له مخې او د فارمیشن له مخې مختلف ډولونه لري. د جوړښت له مخې بیا ډولونه داسې وو چې سیمپل او کمپاوند او کمپلکس او کمپاوند کمپلکس وو. سیمپل کمپاوند کمپلکس ته تشریح شو. څلورمه برخه دغه کمپاوند کمپلکس سنټنس دی. د کمپاوند کمپلکس سنټنس نه موږ څه کوو؟ بحث کوو. is a group of words دا د کلماتو مجموعه ده which has at least two independent clauses and one or more dependent clause. کوم چې لږ تر لږه دوه ازادې قضیې باید ولري او یوه تړلې قضیه یا یوه غیر ازاد. څه معنا؟ لکه دا باید two independent ولري. څه معنا؟ two independent clause، دوه ازادې قضیې باید ولري، یو او یا یو پلس څنګه باید ولري؟ ډیپندنت ولري، یعنی دوه شرطه لري. لومړی خو باید دا دوه ازادې قضیې ولري. دوه ازادې قضیې یعنی دوه سمپل سنټنسز په چی سره جوائنټ شوي، په کنجکشن سره، یا یو کمپاوند سنټنس باید ولري. سمه ده؟ ون کمپاوند سنټنس ساده تاسو ویلی شئ چې کمپاوند سنټنس چې دوه جملې ولري جمع یو ډیپندنت کلاز. څه شی؟ یو ډیپندنت کلاز. دغې ته څه ویلی شي؟ کمپاوند کمپلکس سنټنس. موږ کمپاوند سنټنس ویلی چې دوه ډیپندنت کلاز انډیپندنت سنټنسز یو شي. همدغه دوه انډیپندنت سره یو ډیپندنت یو ځای کا، دغې ته څه ویلی شي؟ کمپاوند کمپلکس سنټنس ویلی شي. یا سمپل یې که سي دوه انډیپندنت کلاز، دوه ازادې فقرې، کوم چې موږ په تېر درسونو کې بحث پرې کړی، او یوه تړلې فقره چې کله سره یو ځای شي یا یوې نه زیاته ورسره یو ځای شي، دغې ته کمپاوند کمپلکس سنټنس وایي. مثلا احمد is a teacher یوه فقره ده، محمود is a teacher بله فقره ده، but their father isn't دا بله فقره ده. څنګه معلومولی شئ فقره؟ تاسو څنګه پوهېږئ چې دا فقره ده؟ سبجیکټ او څه لري؟ ورب، یعنی سبجیکټ او پریډیکیټ دام لري، سبجیکټ او پریډیکیټ دام لري، سبجیکټ او پریډیکیټ دام لري. دا وګورئ پوره معنا لري، دا پوره معنا لري، بټ دیر فادر ایزنٹ دا پوره معنا نه لري. ګوره احمد از ا ټیچر پوره معنا، محمود از ا ټیچر هم پوره معنا، بټ دیر فادر ایزنٹ دا پوره معنا نه. نو دوه چې دا او دا کلاس دا ازادې قضیې شي، دا یوه تړلې شوه. موږ ویلو چې دوه باید ازادې قضیې ولري، او دوه ازادې قضیې لري په کنجکشن باندې جمع شوي. یوه تړلې یا د یوې نه زیاته تړلې دا هم پکې راغلې ده. سمپل دغې ته کمپاوند کمپلکس سنټنس ویلی. احمد از ا ټیچر، احمد استاد دی، محمود هم استاد دی، مګر د دې د پلار نه دی. ګورئ دوه ازادې قضیې راغلي، یوه تړلې یا د یوې نه زیاتې هم راتللی شي. دغې ته څه ویلی شي؟ کمپاوند کمپلکس سنټنس ورته ویلی شي. سنټنس اکارډنګ ټو مینینګ، د معنا له مخې هم موږ سنټنس ویشلی شو چې په څلورو پنځو برخو باندې ویشل کېږي. لومړنی دغې نه ډیکلریټیو دی، انټراګیټیو دی، امپیریټیو دی، ایکسکلیمیټري دی، اپریټیو. ډیکلریټیو معنا بیانیه جمله. څه معنا؟ بیانیه جمله هغه جمله چې موږ د بیان کوي سره څرګندوي. انټراګیټیو معنا سوالیه جمله یعنی پوښتونکې جمله. امپیریټیو معنا امریه جمله یعنی هغه جمله چې په هغې کې امر کېږي. ایکسکلیمیټري معنا ندایه جمله. اپټیټیو معنا ده دعایه جمله. لکه په دې کې یو بیان څرګندېږي، معلومات موږ ته راکول کېږي، په دې کې سوال پوښتنه موږ نه کېږي، په دې کې امر موږ ته کېږي، په دې کې موږ ته یو فیلینګ څرګندېږي، او په دې کې موږ ته دعا کېږي. دغه په تفصیل سره موږ په نورو درسونو کې وایو. Thank you very much. It was the first part of A-17th lesson. Let's go to our second part. Coming towards, follow me. Call, candidate, capitalize, carton, cash, cage, celery, champion, chair. Call معنا د غږ کول یا زنګ وهل. For example, I call you، زه تاته زنګ وهم یا زه تاته غږ کوم. candidate معنا کاندیدېدل یا کاندید ساده کاندیدېدلو ته مو کاندید ته مو. For example, I want to candidate myself، زه غواړم چې ځان کاندید کړم، یا he is the candidate to the parliament، دا پارلمان ته کاندید. capitalize معنا په لویو تورو لیکل، په لویو تورو لیکل. For example, capitalize the A when it is the beginning of the sentence. Carton معنا د کارتون، کارتون ساده ماشومان چې په لوبې کوي. For example, I buy carton for my smaller brothers. cash معنا د پیسې یا نقدي، هغه څه چې نقدي اوسي هغه ته کیش ویلی شي. کیج ویلی شي پنجره، پنجره ورته ویلی شي. سلري ویلی شي دڼیا ته. For example, I eat celery. چمپین ویلی شي قهرمان ته یعنی بریو کم کس چې اوسي. چیر ویلی شي چوکۍ ته. So call, candidate, capitalize, carton, cash, cage, celery, champion and chair. Thank you very much. That was our second part. Let's go to our third part.
Coming to sentences, follow me. Where do you want to travel to? Where do you want to travel to? I want to travel to Turkey. Where were you yesterday? I was in home. Where will they visit you? In park. Where do you want to travel to? माना چیرته غواړي سفر وکړي. چیرته غواړي سفر وکړي. یعنی پوښتنه درنه کېږي ته چیرته غواړي سفر وکړي. I want to travel to Turkey. زه غواړم ترکیې ته سفر وکړم. Where were you yesterday? پرون چیرته وي. پرون چیرته وي. I was in home. زه په کور کې وم. Where will they visit you? دوی به در سره چیرته وګوري. دوی به در سره چیرته وګوري. In park معنا په پارک کې. So where will you travel? Where do you want to travel to? چیرته غواړې سفر وکړې. You want to travel to Turkey. ترکیې ته. Where were you yesterday? پرون چیرته وې. I was in home. زه کور کې وم. Where will they visit you? چیرته به در سره وګوري. In park معنا په پارک کې. Thank you very much. It was the A-17th lesson of Easy English in Pashto, which has been presented by the E-Education Afghanistan by me, Mansoor Wahdat. Till I'm coming in another lesson, recommend you to have good times. If there is any question, you can leave in comment box, or if you are a student with us formally in the CBC classes, let's discuss it there. If there is any question, we will be going to discuss it there and we will answer there. Have good times.